درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. په هیره منډۍ کې د بدکارۍ نن سبا څه ریټونه چلیږي، هلته ولې بدکاري کیږي، هغه ځای په بدکارۍ باندې ولې یادیږي. تاسو سره به نن دغسې تفصیلات شریکوم. د هغه ځای په باره کې به تاسو ته داسې انفارمیشن درکوم، داسې معلومات او د دغه ځای د ښځې یو خبرې چې هغه د دغه ځای اوسېدونکې ده هغه څه وایي، تاسو سره به د هغې خبرې هم شریکوم. هیره منډۍ چې دا په لاهور کې داسې یو ځای دی چې هلته ښځې د جسم فروشۍ دپاره د بدکارۍ دپاره هلته ورځي او څه پکې داسې هم دي چې هغوی هملته پیدا شوي دي، هملته زندګي کوي او د زندګۍ شپې ورځې تېرېږي، هملته یې ودونه هم کړي دي او همغلته د دوی کورونه هم دي. دوی په باره کې چې کله موږ یو چینۍ سره انټرویو کوله نو هغې ویل چې زه همدلته پیدا شوې یم، زما واده هم همدلته شوی دی او موږ ته دا کار څه عیب نه ښکاري. اگر که دوی وایي چې زموږ په دې خلکو کې مختلف قسم بیماریانې، مختلف قسم مرضونه لګېدلي دي، ځکه چې هر قسم خلک راځي، هر قسم سړي راځي او دلته بدکاریانې کیږي. داسې هم ویل کیږي چې مالدار خلک چې کوم دغلته ورځي د هغوی دپاره داسې ښځې، داسې جنکۍ هم پیش کیږي چې د هغوی عمرونه بیخي کم وي او دوی په ډېرو پیسو سره دغسې ښځې ځان ته راغواړي. نو قدرمنو دوستانو، که نن سبا موږ تاسو وګورو نو دا کارونه یوازې په هیره منډۍ کې نه بلکې د پاکستان په مختلفو حصو کې دا بدکاریانې، دا بې شرمیانې شروع دي، ځکه چې د دې ځایونو دپاره داسې هم ویل کیږي چې باقاعده رجسټریانې شوي دي، لایسنس یې اخیستل شوي دي او خلک دلته همدغسې مختلف قسم عملونه کوي چې دغسې ناروا اعمال پکې شامل دي. نو دا به ووایو چې الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو حیا پردې نصیب کړي. یقینا چې دا ډېر زیات افسوسناک او دردونکی کار دی.